سلامونه ملګرو. په دې هیله چې روغ وئ. یوه لړۍ مو پیل کړې وه، خو بیا کله پاتې شي او کله دوام ورکوو. ستاسو غبرګونونه هم داسې واضح نه دي چې ما ته ووایي چې دوام ورکم که نه. ځینې وایي چې ښه خبره ده او ځینې وایي چې نه. ځینې وایي چې دا کتابونه ولوله او ځینې وایي چې دا ولوله. ځینو ملګرو وایي چې دیني کتابونه راته لوله. نو دینی کتابونو لپاره خو داسې خلک دي چې هغه په دینی کتابونو کې مهارت لري، لوستي دي، دینی عالمان دي، ملایان دي. نو زه خو دینی عالم نه یم چې تاسو ته دینی کتابونه ولولم. هغه تاسو خپله د خوب په وخت کې لولئ، له هغه نه وروسته یې لولئ، له هغه نه مخکې لولئ. هغه ستاسې خپل کار دی. خو زه زما د یو ملګري د کیسه لیکوال عبدالوکیل سولامل شینواري دغه کتاب چې یادونه او پرهرونه نومیږي، د دې کتاب په همدې نوم باندې یوه کیسه درته وایم. که خوښه مو شوه بیا به دوام ورکړو، نورې کیسې به هم ولولو. یادونه او پرهرونه. په کټ کې اوښته راوښته، خوب نه ورته. مړۍ یې لا هم لاندې پوړ کې د ناستې له خونې نه و راوتلی. راپورته شوه، څراغ یې بل که، کړکۍ ته ودرېده. د باندې تپه تیاره وه، باران ورېده. د ورښت په ننداره شوه، غوږونه یې د باران څاڅکو ته څه کړل. زړه یې له خوښۍ ټوپونه واچول. تا به ویل کومه خوندوره موسیقي اوري او یا په آزاده فضا کې د رڼو اوبو پړچاو ته ولاړه وي. خو د خوشحالۍ دا احساس یې لنډ و. تیارې یې زړه زړه وواهه، وویرېده، کړکۍ وتړله، مخ یې راوګرځاوه. په دیوال کې راځوړند ساعت ته ځیر شوه. د شپې 1 بجه کېدونکې وه. دروازه یې پرانسته، خو مخکې له دې چې لاندې د ناستې خونې ته لاړه شي، د زوی د خوب خونې ته یې سر ورښکاره کړ. هغه لا نه و راغلی. تنده یې تریو شو. په لوړ اواز یې له ځانه سره وویل، دا څه خدای وواهه، یوه شپه وختي کور ته نه راځي. د لور خونه یې هم رڼا وه. زړه نازړه یې دروازه ور بیرته کړه. لور یې کتاب لوست. ورېږدېده. زړه دې رانه ویست مورې، څه خبره ده؟ دې مړاوې ور وکتل. نږدې ورغله. سر ته یې ودرېده. ورور ته دې سودا وړې یم. ولې؟ دې سر اخوا دېخوا یوړ او رایوړ په اندېښمن غږ یې وویل، څنګه ولې؟ د 3 میاشتو کې یوه شپه وختي کور ته رانغی. د لور ساعت ته یې سترګې سیخې کړې. ته دې ساعت وګوره، نیمه شپه ده. لور یې سر له بالښت راپورته که، کېناسته. ویې خندل. آخر ځوان دی، ګرځي چکر به وي. څه کابل او جلال آباد خو نه دی چې څوک یې ونه تښتوي. دې سترګې نیغې راویستې. ببره شوه. نو چې داسې ده، نوره ته هم هر وخت دی چې زړه وي راځه. لور یې وخندل. په ملنډو یې وویل، نو زه خو دې د نجلۍ په تور تړلی یم، ویرېږم درنه. مور یې نوره هم لکه چرګه ببره شوه. داسې خواره یې چې له ما ویرېږې، د پلار له سترو سترګو ډارېږې. له هر چا چې ډارېږم به، خو دا دی ګورئ چې په وخت ځم او په وخت راځم. د دې تندی وغوړېد. د خوښۍ احساس یې په وجود غځونې وکړې. په سر یې لاس ور کېښود. خو ښه دی که نه لورې چې هم د افغانیت په ځای دی او هم مسلماني، او هم به زموږ دعاوې درپسې وي. که په حیا او پرده کې دې ژوند وکړه، خدای به ښه مسلمان او افغان ځوان میړه هم درکړي. لور یې مسکی شوه. سترګې یې ټیټې ونیوې لکه و چې شرمېږي. سر یې بیرته په کتاب ور ټیټ که، لکه چې نور یې د بحث اوږدېدل نه غوښتل. دې نوره هم د خبرو حوصله نه لرله. راووته. لاندې پورته د ناستې خونې ته کېوته. میړه یې هم کتاب لوست. د دې د رسېدو سره سمدلاسه د کتاب لوستل ودرول. د دې راتګ او موجودیت هیڅ احساس نه که. راولټېد.
د میز له سره یې د تلویزیون ریموټ کنټرول راواخیست، بټن یې ووهله، تلویزیون پړق ولګېد. یو په بل پسې چینل یې واړولې راواړولې. اخر یې د خوښۍ فلم وموند. میرمن یې لکه ګارد ولاړه وه. دا یې څاره. د مخ راواړوه، سترګې یې بقې راووتې. ویې خندل. وړاندې راغی، دې ته مخامخ ودرېد. په ملنډو یې وویل: پیره مې کوې؟ که څارې مې چې څه کوم، خوب نه درځي؟ د دې شونډې هم له خندا وازې شوې، خو بېرته ببره شوه. اوږې یې وښورېدې. جدي څېره یې ونیوه. بلا به خوب راشي. ولې بیا څه ټکه رالوېدلې ده؟ په دیوال کې راځوړند لوی ساعت ته نږدې ورغله، ودرېده. ساعت ته یې لاس ونیو. وګوره څو بجې دي؟ نیمه شپه ده. یې خشې به سترګو ته ګیر شو. بیا یې په کراره ورغبرګه کړه. نو څه چې نیمه شپه ده؟ اعتراض لرې چې ولې تر ناوخته کتاب لولم او یا فلم ګورم؟ دا له غوسې سره شوه. لاس یې په قهر د خواته ونیو. تا څه کوم؟ تر سبا کښېنه. د کمال غم اخیستی یم. ولې څه یې کړي؟ نه ګورې چې 3 میاشتې یوه شپه وختي کور ته نه راځي؟ ده وخندل. نو څه چې نه راځي؟ غواړې چې بندي یې کې؟ آخر ځوان دی، خپله دنیا لري. ښځې په دې خبره نور هم اور واخیست. دا ځوان دی ستا او د لور سر وخوري. ګورې بچې، یوه ورځ به د سره انګریزه او یا بله خارجۍ درته په کور راننه باسي. د میرمن وننګوله. په ارامه یې ځواب ورکړه. نو ته وا که د شپې له چکرو یې منع کړو، د داسې څه مخه به ونیسو؟ لیونۍ، د نجونو سره یارانه یوازې د شپې نه پالل کېږي. خو تا یوه ورځ کېناوه. د څه لپاره؟ د نصیحت لپاره. یوه ورځ دې ورته وویل چې څه ښه دي او څه بد دي. اخر پلار یې که وهلی او کنځلی نه شي، غاړه خو پرې خلاصولی شي. ووایه چې دا به ګټه وکړي. که ګټه کوي که تاوان، خو داسې خپل سر ته نه پرېږده. دا به خور هم بې لارې کړي. د خوله خبرې ته جوړوله چې لور یې لکه باد له پاس پروړه رانارې کړې. په ما مه غږېږئ، زه وړه نه یم. لکه باد راورسېده، د دوی په وړاندې ودرېده. مور ته یې مخ ور واړاوه. تر هغې مې چې پوهنتون نه وي خلاص کړی، نه ځان ته دا حق ورکوم چې اوس په میړه فکر وکم، او نه تاسو ته چې څوک راته را غوره کړئ. پلار یې غېږ ته رانږدې کړه، په سر یې ښکل کړه. آفرین لورکۍ. خو د مور اندېښنه دې هم له پامه مه غورځوه. دا شاته راغله. نو زه څه وکړم؟ هېڅ، د ورور غم وخوره. دا حیرانه شوه. د څه شي غم یې وخورم؟ بس څوک ورته دواړه په ګډه انتخاب کوي چې چېرته یې پښه بنده کړو. دا غلې شوه. سترګې یې ټیټې ونیوې لکه څه شی چې پټوي. په شونډو یې نرۍ مسکا خپره شوه. غاړه یې تازه کړه. پلار ته یې په خندا وکتل. نو هغه خو خپل انتخاب کړی دی. له دې خبرې سره یې پلار او مور حق پک شول. یو بل ته یې ولیدل. مور یې اوږې پورته ونیوې. خوله یې وازه پاتې شوه. میړه ته یې مخ ور واړاوه. نه مې درته ویل چې یوه ورځ به دا منګی ماتېږي؟ پلار یې زر خبره ونیوه. دې ته یې لاس ور اوږد کړه. ته صبر چې نور څه وایي. لور ته یې مخ ور واړاوه. ښه نو څوک ده؟ خارجۍ ده؟ نه، افغانه ده. مور یې ټوپ کړه، خو پلار یې د خوشحالۍ لاسونه وپړکول. ښه، آفرین. مور یې لکه په محکمه کې مدافع وکیل مخالفت وکړه. لا دې لیدلې نه ده چې څوک ده، او وار د مخه دې د خوشحالۍ اتڼ واچاوه. د لاسونه پورته وغورځول. نو خو یو څوک به ورته یا موږ انتخابو او یا دی په خپله. لور یې د پلار په پلوۍ وویل. مور یې پلار سم وایي، خو غلې شوه. لکه خبره چې هېره شي، لکه د یو څه په یادولو چې وشرمېږي. په وار یې پلار بیا مور ته سترګې ونیوې. پلار یې په ولي لاس کېښود. ویې ویل: خبره مه ژویه، ووایه خو یې په څه کې ده؟ دی وخندل. خو یې دا ده چې پیغله نه ده.
مور یې وویل خود به نه وي دغه باکرې اوس له کومه شوې په لورې دا خبره بده ولګېده لکه اور چې واخلي له غوسې اننګي سره راوختل په قهر یې مور ته مخ ور واړوه په نارضایتۍ یې وویل ولې زه دې له چا سره لیدلی یم مور یې وشرمېده وارو پارې خطا شو لکه په چا چې د ناحقې تور پورې کوي او اوس په محکمه کې د پوښتنو لاندې راشي ورنږدې شوه په سر یې ښکل کړه په خواره خوله یې وویل لورې تا غوندې یوه نیمه پرښته به وي ولې نه وي پلار یې په مېرمن سترګې راوایستې ته پرېږده دا چټیات دی لور ته یې مخ ور واړاوه ښه ته ووایه دا څوک ده لور یې وخندل شاته کوڅې ته یې مخ ور واړاوه لاس یې کوڅې ته ونیو د دې کوڅې شاته د هغې بلې کوڅې په سر کې کور دی مېړه یې تاسو پیژنئ ستا په عمر دی پلار یې مور ته وکتل سینې ته یې لاس ونیو ناببره یې وویل زه یې پیژنم او پلاره خو ښځه یې ډېره ځوانه وه زما همزولې ده مور یې غوږونو ته لاس یې ورېږدېده خدای خیر کې چې د چا په دښمنۍ وانه وړو پلار یې وخندل لور یې هم ملګرتیا وکړه مور ته یې مخ ور واړوه مه ورخطا کېږه مور جانې هغه دا 3 میاشتې کېږي چې طلاق شوې ده پلار یې ژبه په غاښو کې ونیوه بنجې یو په بل کېښودې په ملنډو یې وویل دې طلاق ته به هم همدې هرمونې جوړه کړې وي ښځې په خبرو کې راودانګل په زوی مې ګناه مه ور اچوه سړی په خپله دووس دی ولې یې په دې زاړه ځان ځوانه ښځه له افغانستانه راوسته لور یې د پلار په پلوه یې وویل خو مور یې پلار رښتیا وایي کمال له 2 کلونو ورسره لاره جوړه کړې ده پلار یې سر وښوراوه په غرور یې وویل بس څه یې کوې کمال چې داسې کمالونه ونه کړي بیا کمال په څه شو د ښځې تندی تریو شو د میړه خبره یې په طبع ونه لګېده په هغه یې سترګې راوایستې د پردیو ښځې له لارې ایستل دې ته ته کمال وایې میړه یې برګ ور وکتل غوښتل یې څه ووایي چې لور یې خبرې پیل کړې مور ته یې وویل مورې من نجلۍ ګرمه وه او ما کمال هم ښایسته ده او هم یې میړه د پلار په عمر سپین ږیری دی مور یې برګ ور وکتل نو ته وایې چې د دې طلاقۍ سره دې واده وکړي لور یې وخندل نو څه چې د کمال خوښه وي ولې نه هم ښایسته ده او هم یې همزولی دی مور یې غږ لوړ کړ هر شی چې کوي دی خو زه یې دلته نه راپرېږدم پلار یې چې د دواړو مناقشې ته ځیر و خبره واړوله ښه تاسو اوس دا پرېږدئ دا وایه چې دا څوک ده لور یې بیا کوڅې ته مخ ور واړوه لاس یې ور اوږد ور ونیوه درته مې وویل د دې کوڅې شاته د بلې کوڅې د سر کور 203 پلار یې ټوپ واچاوه 203 هو پلاره تا یو ځل ویلي و چې هغه دې په اوکراین کې ملګری و پلار یې ټکان وخوړ دا څه وایه هغه ګنجی هغه خنډوکی مخ چې لري چاغ لور یې سر وښوراوه او پلاره دا خبر لکه چې په یوه لویه جګړه کې په یوه جنرال د بري زیری وشي داسې په ده ښه ولګېده لاسونه یې لکه مسته تڼچي کته او پورته واچول بېواکه په ګډا او نڅا راغی په دې سالون کې لاړ او راغی له ځان سره لکه سودایي په خبرو شو چیرې دی ډول چې اتڼ وکم چیرې دی ټوپک چې پوره شاجور خالي کم چیرې دی لاسي بم چې له مستۍ والوزوم مور او لور حق پک ودرېدل لکه پلار چې په بنګ وڅکي او نشی او مور یې له لاسه راونیوه په تا څه وشول ولې څه خبره ده ده چې لا هم په خپله خوشحالۍ کې غرق و لکه کوڼ چې وي هېڅ ونه ویل مېرمن یې بیا په زوره له غوږه ورتېره کړه ولې څه خبره ده د لور ته لاس ونیوه مننه له دې زیري خو اوس لاړه شه زه او مور دې اوس دا مسله
دوه په دوه څېړو. لور یې لکه عسکر لاړه، پاس پورته شوه، د مېرمن کلکه په غېږ کې ونیوه، په مخ یې ښکل کړه. پوهېږې ولې مې د خوشحالۍ اتڼ ته اوږې وښورېدې؟ ولې؟ ځکه چې زوی مې زما غچ واخیست. مېرمن ته یې پوښتنه راولاړه شوه، ولې دې ګنجي دې څوک وژلي دي؟ نه، نو څه؟ ده مې یو وخت مینه غلا کړې وه. ښځه نوره هم سودایي شوه. دا څه په ګډو وډو سر یې؟ سم حال ووایه. ده بیا غېږ ته رانږدې کړه. څنګه یې درته ووایم؟ اوس له هغې مودې ډېر کلونه تېر دي. یو وخت و، ځواني وه او خارج و. ښځې ورسره غبرګه کړه. ته وې او ښایسته روسۍ نجونې. ده وخندل. هو ګرانې، څه به یې درنه پټوم. دریم کال مې و چې په یوې ښایسته تاتارۍ نجلۍ مې زړه بایلوده. موږ په مینه کې دومره په یو بل ګرم شو چې مېرمنې په خبرو کې ور ټوپ که. اوس به وایې چې واده دې ورسره وکړه. ده وخندل. همدا خبره مې کوله که نه، نږدې و چې دا کار شوی وی. مېرمنې بیا خبره پرې کړه. نو چا مو مخه ونیوه؟ همدغه ګنجي داووس. پوهېږې څنګه؟ نه، څنګه؟ داسې چې دی مې داسې ملګری و لکه ورور. هر ځای ته به چې تلم او دا ملګری به مې هم را سره و، او چې کله به نه وم او په سفر به لاړم، په ده به مې سپارله. دی وخندل او ده هم ګپ ورکه او واده یې ورسره وکړه. د سر وښوراوه. او له بده مرغه، که نه موږ د واده تیاری هم نیولی و. دی له نازه ټېل واهه. نو دا خو ښه کار شوی. اوس به یې تا ته هم د دې ګنجي په څېر لغته درکړې وی. دا خو اوس وایم چې ښه د خدای فضل را باندې شوی دی چې تا غوندې درنه او ښایسته مېرمن لرم. هغه وخت خو ځواني وه، مینه وه، د داسې یو خیانت زغمل ناشونی کار و. غلی شو. اوږده ساه یې وایسته، لکه زوړ ټپې چې په بیا را تازه شي. پوهېږې، که هغه وخت تومانچه چا را کړې وی، په وژلو به مې هم سرپنه کوله. نو بیا دې کله دا پرېکړه واړوله؟ د بیا هغه غېږ ته رانږدې کړه. کله چې ته خدای را کړې. دې په مکیز ور وکتل. ښه نو اوس دې نیت دی چې کمال له دې سره واده وکړي؟ دې کې خو هېڅ شک مه ګڼه. دا به اوس هم داسې سیزم چې یو وخت یې زه داسې سیزلی وم. غلی شو. په فکر کې لاړ، خو بېرته یې مېرمن نه مخ ور واړوو. او پوهېږې، واده ته به یې دی په خپله را بولم. دا څنګه؟ ځکه چې زه یې هم همدې واده ته راغلی وم. نو ته واده یې به د کمال واده ته راشي؟ نه، هېڅکله. خو زه غواړم اور واچوم. ښځې یې ټوپ که. له ځایه جګه پورته شوه. اوف خدایه، دې ته وایې غچ. بیا یې وخندل. ده ته یې لاس ونیو. ښه دی چې ته ورسره نه یې جوړ شوی، بیا به مې څه کول. دی هم له ځایه را پاڅېد. بیا یې غېږ ترې چاپېره کړه. لیونۍ، تا د دنیا په ټولو ښځو نه بدلوم. لندن، انګلستان، د مازدیګر 6 بجې 2020 کال. د سولمل شینواري کیسه وه. مننه ملګرو. نو فکر کومه د خوب وخت دی او تاسو هم خوب ته تیاری ونیسئ. روغ دی وئ او نظر مو راکړئ څنګه دوام ورکړو دغو شیانو ته که پرېږدو. نور کتابونه هم شته، بېلابېل مطالب دي. نو تاسو نظر راکړئ چې په کوم شي باندې غواړئ چې مجلس وکړو، په کوم شي باندې د شپې د ویده کېدو نه مخکې څه شی ولولو. مننه.